چې زه د نن نادیه ګل هم یم نو زه په دې ساده لباس یم. په دې کې زما سره چې هیرو دی هغه اصغر چیما دی، هغه مین رول کړی دی. داسې څه خاص خبره چې تاسو دوباره کم بیک وکړئ چا په خولې راغلی چې ما ډېر سټرګل کړی دی، وړوکي وړوکي رول به مې کولو، د هغې نه پس چې کم دی الله پاک یو داسې مقام راکړو چې شکر الحمدلله ډېر څه مې زده هم کړل ومې هم لیدل او په ژوند کې ډېر ښکته بره ډېر هر څه مو ولیدل. که نری غوښه وخوري مطلب که غټې چاولې شوې هر یو څیز ساګ شولو سبزي شوله په خپله پخلی کوم نو لازم دی چې هر یو څیز به راله په خپله راځي. کور کې زما هر یو کار خپل هغه که سالن شو هغه هم زه خپله پخوم، ډرایوینګ خپله کوم او د کور ټول کارونه خپله کوم. نو دې وجې نه زما د کور لایف او بهر لایف ډېر چینج دی. ملیشیا شوه، ملیشیا کې بیا خوا یو بل ملک دی سبا چې هغې ته هم مونږ تللي، بینکاک شولو، دوبۍ شوه خو بس خپل کور دی تګ راتګ مطلب خپل پاکستان کې هم چې کم دی نو دلته هم ډېر اخوا افغانستان طرف ته هم ډېر زیات تللي، ډېر ملکونه قطر شو، بحرین شو، انشاءالله د خیر امید مې شته چې نور ملکونو ته هم که ژوند او خیر یې لاړه شم. تعلیم په خپل ژوند کې د شوبز ژوند کې مطلب ریل لایف کې په شوبز لایف کې څومره ضروري دی؟ اول ما یو خبره واورېده چې په دې ډرامه کې تاسو ډېره هاي لیول کې معاوضه اخیستې، تقریبا 6 لک روپۍ معاوضه اخیستې. دې کې څومره حقیقت نن سبا د کور پته چاله نه ورکوم، ښه اوسېږم اسلام آباد کې. माहिर अमलियात और तावीज़ात अल्लामा अबू अहमद मुतवक्कल, दुनिया में हलचल मचाने वाली कुव्वतों के आमिल, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करने वाला खास अमल, सास बहू का झगड़ा हमेशा के लिए खत्म, वहमी और शकी मिजाज शौहर हमेशा के लिए ताबे, औलाद का नाफरमान होना, कारोबारी बंदिश, बैरून मुल्क सफर में रुकावट, हर किस्म की बीमारी का खात्मा, औलाद का ना होना, तलाक के मसले को फौरी हल, जादू टोने के असर का मुकम्मल खात्मा. د پښتو د سرلوړۍ دپاره کار کړم، شاعر یم، ادیب یم، فنکار یم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمنو مراد علي کټلنګ ما د فرواز ټي وي لخوا او نن ما سره د پښتو د فلم د ټي وي د سټیج د ډرامې یو داسې هنرمند ده چې یقینا د ستارو محتاج نه ده. نادیه ګل موږ سره نسته ده. که موږ د پښتو په ډرامه باندې نظر واچو، د نادیه ګل په کیریر باندې نظر واچو، نو چې د پښتو څومره د غټ بجټ ډرامې دي یا څومره سوپر هټ ډرامې دي هغه د دوی په کریډټ باندې فرتی دي. یقینا چې تاسو ټولو به کتلي هي سره خبرې تر کوی سره غپ شپ لګو دا غي فور ریل لایف باندې دا غي په شوبز لایف باندې. میډم د ټول وړاندې خو تاسو ډیره مننه کوم، شکریا مدا کوم چې زموږ په پروګرام کې مې مننه شوي. په خپل پروګرام کې تارکلی هم ستړي مشو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زما طرفه تاسو ته او چې څومره کتونکي دي هغې ټول ته د زړه د کومې نه ډېر ډېر سلامونه. خبره اترې بکو غپ شپ لګو دا راته و چې نادیه ګل دا تاسو ریل نیم دی کنه شوبز دل دا نوم درکړی؟ نه دا زما ریل نیم دی او چې دا زما ریل نیم دی. زمونږ شوبز کې شته دی چې د هغې کله پاسپورټ او شناختي کارډ وګوري نو اول یې موږ هم نه پېژنو چې چېرته لاړ شوې پلان کې نو موږ وایو موږ سره خو هغه کس نشته دی، هغه څوک دی چې هغه بیا وایي هغه هلته اواز کې دا زه یم زه یم نو هغې اکثر نومونه ږدي بدلي نه زمونږ ریل نوم دی. ستا ډېر زیات فین دي، ډېر زیات مینوال دي، کتونکي دي، هغوی دا م غواړي چېرې نادیه ګل د کوم ځای ده چېرته پیدا شوه چېرته لوی شوه نو دغه لږ راته دغه وکړي. زمونږ پیدایش چې کوم دی هغه د سوات دی. زما پیدایش د سوات دی جی. او نن سبا کوم ځای اوسېږي؟ نن سبا د کور پته چاله نه ورکوم، ښه اوسېږم اسلام آباد کې. ادا راته ووایي تاسو خو مطلب ډېر زیات شوبز کې ګرځېدلي یا یو خبر کوم ملکونو تاسو تللي یې؟ ملکونو ته زه ډېره زیاته تللې یم. ملیشیا شوه، ملیشیا کې بیا خوا یو بل ملک دی سبا چې هغې ته هم مونږ تللي، بینکاک شولو، دوبۍ شوه خو بس خپل کور دی تګ راتګ مطلب خپل پاکستان کې هم چې کم دی نو دلته هم ډېر اخوا افغانستان طرف ته هم ډېر زیات تللي، ډېر ملکونه قطر شو، بحرین شو، انشاءالله د خیر امید مې شته چې نور ملکونو ته هم که ژوند او خیر یې لاړه شم. موږ د پښتو ډرامې اکټرس چې وګورو هغه میل دی که فیمیل دی کې ډېر زیات مطلب تعلیم کمی پکې ډېر زیات دی. تعلیم په خپل ژوند کې د شوبز ژوند کې مطلب ریل لایف کې په شوبز لایف کې څومره ضروري دی؟ تعلیم چې دی هغه د شوبز نه بغیر هم ډېر زیات ضروري دی. هغه د هر انسان دپاره چې تعلیم د چا نه نو هغه ړوند هم وي او کوڼ هم وي، ځکه چې بهر ملکونو ته لاړ شو نو خامخا هغې له خو دا نه چې زموږ پښتو لینګویج به وي
هغې لازم ده چې هغې انګلیش هم ووایي، هغې عربي هم ووایي، هغې هره ژبه ووایي. نو تعلیم زموږ دپاره یوازې نه د هر انسان دپاره ډېر ضروري دی. راځو ستاسو شوبز لا ابتدا ته ووایه چې انټري مو په کوم وخت کې کړې وه شوبز ته؟ انټري ما ډېر وخت مخکې کړې وه چې ما ډېر سټرګل کړی دی. وړوکې وړوکې رول به مې کولو، د هغې نه پس چې کوم دی الله پاک یو داسې مقام راکړو چې شکر الحمدلله ډېر څه مې زده هم کړل، ومې لیدل او په ژوند کې ډېر ښکته بره ډېر هر څه مو ولیدل. نادیه ګل یو سوپر سټار هیروین ده، اوس هم دا مخکې مو وه. دا راته ووایه چې په کور کې هم دغه سټار یې که نه په کور کې به نه دا زما چې کله کور ته څوک راشي که نه، نو زما کور کې بیل یو انداز دی. بهر چې کوم دی هغه زما اوس دا ریکارډینګ کې یم، نو زه ځان مې تیار کړی ښکلي سینګار ناست یم. کور کې زما هر یو کار خپل، هغه که سالن شو هغه هم زه خپله پخوم، ډرایوینګ خپله کوم او د کور ټول کارونه خپله کوم. نو دې وجې نه زما د کور لایف او بهر لایف ډېر چینج دی. جی خاص سیز کم پخولی شي؟ نه هر یو څیز هغه شکر الحمدلله څوک هم راشي زما د لاس که هغه هر څه وي، که نری غوښه وخوري، مطلب که غټې چاولې شوې، هر یو څیز ساګ شولو سبزي شوله په خپله پخلی کوم، نو لازم ده چې هر یو څیز به راله په خپله راځي. دا راته ووایه ستاسو خو مطلب شمېر نشته د ډرامو، ډېر زیات کار مو کړی، څومره پورې ډرامو کې مو کار کړی؟ یاره ما ته خو اندازه نشته دی، خو ډېرې زیاتې ډرامې مې کړي دي. بینها ته ایز ای پروډوسر مې هم کړي دي. جی جی ایز ای پروډوسر ځای کې زموږ جدارن جانان شو، خاورې مې زړګی شه، نور هم ډېرې ښایسته ډرامې چې اوس په یوټیوب زه ګورم. زموږ هغه ډرامې ماشاءالله ډېرې ښې دي، هغې کې مې یو سبق و، هغه هم یو کلچر ډرامې وي او بس یو سبق هم عوام له ورکړی دی. دا راته ووایه چې تاسو مطلب تاسو د سیډي چې کوم دور و د عروج دور و، تاسو هم د عروج دور و، تاسو یو سوپر سټار هیروین وې، دا یو عروج په دور کې تاسو شوبز پرېښود، شوبز خو پرېښود مطلب ډرامه انډسټري مو پرېښود، څه وجه وه؟ هغه وجه دا وه چې کم ټایم کې زموږ کلچر ډرامې شروع کېدې جوړېدې، نو هغې کې الله پاک مال هم ډېر زیات عزت راکړی. هغې نه پس بیا ډېر داسې ډرامې شروع شوې چې هغه یو اچار جوړ شو دغه ډرامو نه. نو د هغې وجې نه چې دی ما هغې سره سره به ما سینګینګ هم کوو. نو ډرامې ته زه بد نه یم چې ډرامه بد کار دی یا ډرامې مال عزت نه دی راکړی، نه ماله ډرامې مې عزت راکړی دی. دې کې امجد صاحب چې دی امجد نوید صاحب، هغې سره موږ ډېر کار کړی دی، هغه هم ډېرې ډرامې ما کړي دي. مطلب هغه ټایم چې دی نو ما سینګینګ کول ورسره، بیا الله پاک زما سینګینګ کې نوم جوړ کړو، نو ما یو طرف ته بشي دواړه کار نه سینګینګ د وجې ډرامې انډسټري قربان کړل. جی جی تاسو خو د هر سټار هیرو سره کار کړی، داسې یو اکټر چې هغې کې هغې سره به تاسو تاله مطلب کار مزه درکولو چې یاره دوی د زړه نه کار کوي، ډېر په مینه کار کوي، ډېر ایماندارۍ سره کار کوي؟ نه ماشاءالله چې اکټران کوم که نه، نو ټولو سره موږ په مینه کار کړی دی. دا نه ده چې زه به یو اکټر یاد کړم او بل به نه یادوم، نه ټول چې کوم دي ټول ښه په خپل ځای. ټول اوس کوم چې سټار هیروز دي مطلب ارباز دی، جهانګیر دی، عجب ګل صاحب دی، شاهد صاحب، ټولو سره کار کړی؟ او جی ټولو سره. تاسو تقریبا څومره وخت بریک وکړو؟ تاسو لکه اوس تاسو تقریبا ډېر وخت ډرامه انډسټري نه غیب وئ او اوس مو کم بیک دوباره وکړو، دا څه داسې خاص وجه وه چې تاسو ما داسې اورېدلي وو که نه چې دوی ته ډېرو ډایرکټرانو پروډوسرانو منتونه کړي وو چې یاره زموږ سره کار وکړه، خو دوی وایي چې یاره بس موږ مکمل ډرامه انډسټري پرېښې ده. داسې څه خاص خبره چې تاسو دوباره کم بیک وکړو، چا په خولې راغلی؟ ما خو چې کم دی که نه، نو صحیح خبره ده وکړم، ما رښتیا ډرامه بیخي پرېښې وه، ما نه کوله. نو په دې ډرامې چې کوم دی زرګون ټي وي والا، هغې ما ته ډېر زیات کله به یو ته وي، کله بل ته، کله بل ته، خو هغې دومره زه مجبوره کړم چې امجد نوید صاحب زموږ کور ته راغی، هغې موږ ډېر قدر ډېر عزت کوو، هغې سره موږ لکه یو فیملی تعلق تېر شوی دی، ډېر وخت هم هغې سره هم کار کړی. داسې نسیم پهلوان شو، هغې هم رالل، نو یو ځل نه بلکې چې دوه درې ځله رالل او وویل چې زما مخ وکړئ که نه، ما ته ډېر زیات ویلي، ما یې نه کوم ډرامه. نو بس د هغې په وجه چې کوم دی زرګون ټي وي والا ډېره زیاته مجبوره کړم چې دا ډرامه مې یو کړه، دا مې ساین کړله، دې نه علاوه چې کوم دی لا نه دی. جی بس همدا یو ډرامه. موږ داسې مو اورېدلي چې یاره دې ډرامې تاسو ډېر غټه معاوضه اخیستې، دې کې څومره معاوضه واخیستې دي؟ د دې ډرامې چې کوم دی که نه، نو زه به تا ته رښتیا ووایم که نه چې دومره
پیمنټ ما غسته دي چې زمونږ غټ هیروګانو لبم چا دومره نه هم داسې ورودلی چې تقریبا داسې کمزوري فلم هم بجټ دی بالکل نه بالکل جی او په دې چې کم دی کنه ما لاغې ډېره ښه موزه راکړې ده ما ډېرې ښه پیمنټ راکړی دی او زما ډېر عزت هم وکړو الله دې عزت وکړي خدای دې خوشحاله وساتي هم د هغې سره هم د دې ډرامې اګریمنټ دا یو ډرامه د هغې چې کم دی نو 6 لک روپۍ ماله راکړي 6 لک د یوې ډرامې او جی دې کې لږ روپۍ چې کمې دي هغې ما ته ستاسو دا د تیلو خرچه ده د ګاډي او 15 لکه مال هغې د ډرامې راکړي نو ما خو زما په خیال چې ډرامې په تاریخ کې ما دومره معاوضه د چا نه دی نه بالکل دا ما په خپله چې څونه ډرامې کړي دي نو تر اوسه پورې ما زموږ هغه چې کوم غټ سټاران دي هغې دومره نه دي اخیستي لکه چې دوی زما دومره عزت وکړو قدر وکړو ما ته چې نه دا ډرامه به موږ سره خامخا کې نو د هغې د خواهش دپاره ما صرف دا ډرامه ساین کړه او هغه هم په دې وجه چې د هغه ما سکرپټ وکتو نو هغه کلچر ډرامې ما وکتې هغې کلچر ډرامې جوړوي ښې ډرامې جوړوي په دې کې اوس هغه نشته چې تاسو ډانسونه وکوئ او غاړې ورکوئ او دا وکوئ هغه نه دا یو خسته سټوري ده فیملی ده خسته سټوري ده او زما ډېره زیاته خوښه شوه نو مایزه انشاءالله دا ډرامه به خامخا تاسو سره کوم تاسو اوس کار وکړو مطلب امجد نوید صاحب تاسو ما شوټینګ لږ ډېر هم کته تاسو یقینا چې ډېر ښه لباس مطلب د خور پښتنو ډک لباس نه غاړه کول او نه داسې نو یقینا چې ما ته ښکاري ډېره مزیدار او فیملی ډرامه بالکل فیملی ډرامه ده او چې زه د نن نادیه ګل هم یم نو زه په دې ساده لباس یم په دې باندې چې زه اوس هغه مطلب پښتانه چې کوم دي که نه نو ته هغې ته کلچر ډرامه ورکړي پښتو ښې نه کې به لازم ته ساده لباس اچوې پنجابیانو لباس خو نشي اچولی که نه نو کهانی ډیره زبردسته ده هغه کې چې کم دی نو اصغر چیما صاحب دا غم ډیر خسته رول دی د هر یو اکټر چې کم دی په خپل ځای باندې ډیر خسته رول دی ډیر زبردست میډم دا راته ووایه چې په دې ډرامه کې تاسو سره هیرو څوک دی تاسو خو همیشه د جهانګیر صاحب سره کار کړی ارباز صاحب سره مطلب د غټ سټار سره تاسو کار دی کې تاسو سره هیرو څوک دی په دې کې زما سره چې هیرو دی هغه اصغر چیما دی هغه مین رول کړی دی او د جهانګیر خان چې کم دی د هغې خپل ځای او هغې په خپل ځای باندې کار کړی او دوی چې کم دی نو دوی ماشاءالله کلچر ډرامې چې کم دی جوړوي د کور د کتونکو ډرامې جوړوي نو زما ډېرې زیاته خوښه شوې ما یې مخکې مو کتې ډرامې چې ما ته دې د ډرامې افر وکړو نو ما ویل زه خو اول ډرامې ګورم چې کله مې ډرامې وکتې نو ماشاءالله ډېرې ښې ډرامې او جی بالکل ډېرې زبردست ډرامې جوړې کړي تاسو څومره بریک وکړو څومره وخت بعد ډرامې ته راغلې ډرامې ما کېږي شپږ کاله کېږي چې ما بریک کړی دی شپږ کاله پس ما دا انټري وکړه یو ډرامې بعد کې به بیا ګورو ما وایي چې زما مینوالې خوښه کې وی ګوري ما ته به کمنټس کې وایي که نه چې ځه یا بله ډرامه کوه وکړه یا نه نو بیا به زه ګورم د دې ډرامې ډایرکټر څوک دی د دې ډرامې ډایرکټر چې کوم دی هغه امجد نوید صاحب دی ډېر ښه ډایرکشن یې وکړو او سکرپټ هم زما په خیال هم امجد نوید صاحب لیکلی دی نو ډېره زبردسته څنګه ډرامه ده ډرامه داسې ډرامه ده چې دا کله مینوال وګوري نو بیا به هغې ته په خپله پته ولګي فیملی ډرامه ده چې کم نن سبا زموږ کورونو کې کېږي زموږ پښتنو سره نن سبا څه کېږي ښځو سره زیاتې کم چې نو هغه ډرامې مطلب هم هغه کهاني ده انشاءالله مینوال به یې خوښه کړي ضرور او ما وکتل لکه د سیډي په دور کې چې کوم زما کور زما جنت یا داسې چې کوم فیملی مطلب غټ کاسټینګ ډرامې به وي لکه واته فیمیل به پکې نو غالبا دام دغه سیما چې وکړه تقریبا واته فیمیل دی په دې کې تاسو سره نور څوک دی په دې کې تاسو په دې کې موږ سره او جی په دې کې او زما خور نیلم ګل هم ده زم یم او نور هم پکې ډېرې دي اصغر چیما دی هغه پکې خپله مین رول دی او شهناز میډم ده هغې هم دي پکې ډېر کسان دي نو زه اوس ماله چا میډم که مونږ وګورو د پښتو د یوټیوب مطلب مونږ وګورو که نه د یوټیوب د غونډې ډرامې بجټ 1 لک 1.5 لک زیات نه زیات 2 لکي نو دا زما په خیال ډېره ناممکنه خبره چې 5-6 لک روپۍ ته د ډرامې بجټ واخیست نه منل غوندې خبره ده دا یوازې ستا منلو نه دا زما خپلې مور ته ما ټلیفون وکړو ما ورته ویل زه ډرامه کوم ما ته ته څنګه ډرامه کوې ولې تا خو چې زه ډرامې نه کوم نو ما ورته ویل مور ما دومره پیمنټ ماله راکوي موږ سواتیان مور وایو که نه مور ته مور وایو نو هغې منلم نه ما ورته بیا وویل نو هغې ما ته وویل او صحیح ده وي چې نن سبا دور کې تاله څوک دومره پیمنټ درکوي او تاله دومره قدر عزت درکو نو خامخا دا ډرامه په پټو سترګو باندې وکړه او که نه نن سبا دا د چاله څوک ډرامه ټوله ډرامه چې کومه د هغه د 1.5 لکو 2 لکو بجټ بس دا زرګون ټي والا سره الله پاک ډیر زیات عزت وکي هغه مال ډیر عزت راکو اوس هم زه ډرامې په سیټ ناسم ډرامې په سیټ څنګه کمپرومایز سره کوي ډیر زیات هغه چې کله یو مطلب
مطلب سین راشي کنه نو هغه هم دونه پاجیزۍ تپوسو کی کنه چې دا سین خیر دی زه وکم نو مال زړه له ترس راځي چرته نه دا شکر دی کلچر ډرامه ده دا داسې ډرامه نه ده تاسو صحیح ښایسته خپل کولو ایکټینګ کوئ زم دلته اوس راغلی ایکټینګ لیم او ګورم چې دا ډرامه زما مینوال څومره خوښوي ځکه چې مخکې هم زه دې ډېره زیاته لایک کړې یم زما ډرامې خوښې کړې وي نو زه ګورم چې دا ډرامه څومره زما خوښوي د هغې نه بعد به بیا زه د نورو ډرامو سوچ کوم اوس فرض کړو لکه تا پسې بل یو داسې ډایرکټر تاسو ډېرو ډایرکټرانو سره کار کړی بل یو ډایرکټر ته افر وکړي چې یاره ما سره هم کار وکړه نو دې ډرامې په سیټ تاسو ته پته لګي چې څومره رینګونه پرون او څونه کسان رالل یو وایي څلور ډرامې دي بل وایي 15 ډرامې دي هلته نه رینګ وشي زما ډرامه به کې ما ټولو ته انکار وکړم نه اوس یو ډرامه هم نه کوم دا ډرامه مې وکړله دا چې کله زما مینوال وګوري خوښه یې شوله لایک کړه نو مطلب دا موږ دې دپاره ډرامه کوو چې زموږ دا ډرامې نه زموږ مینوال شو کورونو کې ناست دي هغې یو سبق واخلي موږ د هغې دپاره کوو نو ځکه زما په دې باندې ډرامې باندې زما مینوال ته څه زده کړه میلاویږي او څه مطلب خوښې ګډه وي نو انشاءالله زه به بیا سوچ کوم بیا به خپل مینوال لپاره بیا که هغه کال پس شو که 15 میاشتې ما وایي زه به دغه یې کنه کمې هغه خو بس هغه خو بیا هم دغه وي که اگر چا سره زه ډرامې کوم هم نه بس هغه هم دغه زرګون والا چې کم ټي وي دی هغې سره زما دغه اګریمنټ وشو اخر کې کتونکو ته څه پازیټیو میسج ورکوم میسج دا دی چې الله پاک چرته مې نو ښاد او باد اوسیږئ خپلو کې اتفاق ساتئ 2 ورځې ژوند دی په مینه باندې په خوشحالۍ باندې د یو بل ته زړونه بغض لري کی کینه لري کی نو په خپل کې اتفاق اوسیږي بس دغه میسج دی نور بس وګم 2 ورځې ژوند دی په خوشحالۍ تیر شي ډېره مهرباني میډم د وخت راکولو د پروګرام کې د کېناستې ډېره زیاته مننه قدرمنو دا وه میډم نادیه ګل چې موږ سره خبرې اترې وکړې یقینا چې ستاسو ډېره فیورټ ایکټره وه څومره چې دې کار کړی د فیملی سبجیکټ کې کار کړی په یو ماحول کې دننه کار کړی دی نو موږ سره گپ شپ ولګو خبرې اترې مو سره وکړو یقینا چې موږ هم ته خوندونه مازې واغستې تاسو هم ترې اغستي اوس به د اجازه غواړم هر چاته چې خوشحاله اوسئ آباد اوسئ الله په امان